بیا موږ ټوله د هلمند ولسوالیو څخه کوم ولسوالیو چې راځي نادالی مرجان اوا د هغه ولسوالیو څخه موږ رانیسو په سهاري د منډۍ کې نو بیا موږ خپل میل ته راوړو د پروسس کوو بیا اوړه ځینې تولیدېږي نور ولایتونو ته ګردیز لوګر سوجي وړه دي چې د الوا لپاره به کارېږي اوس خو موږ سم میده کړي نه دي د وړو سره ګډوو که چیرې وغواړو چې الوا لپاره وړه جوړ کړي سوجي لپاره دغه درې ماشینان بیا دغه وظیفه اجرا کوي چې د سوجي وړه کار ځینې راباسو دا چې دی دا د واشنګ ماشین دی ټوله غنم دلته راځي پرېولل کېږي د دې ځای څخه وروسته بیا موږ اوړه ځینې جوړوو دا غاره بوجۍ چې ورته بسته دا رقم خاورې ځینې راتویېږي ګوره کچره ده د دې ماشین وظیفه بیا دغه ده دغه کچره او پلاستیک او غټ شی چې غټ شی دا دی ځینې راکړ ورځې تقریبا موږ په 4 ساعته کې 300 ټنه تولید کوو د شاوخوا څه نو موږ باید بیا بازار ته ګورو په کومه ورځ چې بازار ارزانه وي موږ د ورځې داسې ورځ راځي 200 ټنه خرید هم کوو 300 ټنه خرید هم کوو خو بیا موږ ګدام لرو ذخیره ورته لرو که موږ چیرې 10 ورځې 15 ورځې هم خرید ونه کړو موږ د غونې غنم ورته لرو